دا وروسته روایت کې رب کریم ویلي للذین احسنوا الحسنى وزیاده. کوم انسانانو چې په دنیا کې په اخلاص احسان مصحر ویلي بخاري شریف کې په اخلاص عبادت کړي، خدای پاک نیکه بنده ورکړې ده، ورته مقرره کړې ده چې جنت ده، او زائد تر جنت یې بل نعمت هم ورته مقرر کړی. اوس زائد شی ده، نو د زائد معنا نبی اسلام چې جنتیان چې جنت ته داخل شي، بیا د الله د طرف نه د ملائکې په واسطه یو اعلان وشي چې د تاسې د خدای پاک سره یوه وعده یا پاتې ده نه دی درکړی. جنت یې درکړو، خو یو شی بل یا چې وعده یې کړې وه او زیاده هغه پاتې ده. نو قالو الم یبیض وجوهنا، مشهوره غایب سره، ولې خدای پاک د موږ مخونه نه دي سپین کړي، موږ یې د اور نه نه یې بچ کړي، موږ یې جنت ته نه یې داخل کړي، نور څه راکړي؟ دې خیال دا ده خو چې هغه پوره نعمتونه راکړه شوي دي. نو دلته به حجاب لرې شي، د رب کریم دیدار به الله دې موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي، دیدار نصیب شي. دا جنتیان د جنت څومره نعمتونه دي چې پرون یې بنګلې ښځې شیان ذکر شو، د دغو ټولو نه به د الله په دیدار کې زیاتمند دي. قسم په خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې هېڅ شی نه ده ورکړی شوی احب تر نظر الله تعالی ته، چې تر څو د رب کریم دیدار وي د جنت یو نعمت هم نه ورپام کېږي، صرف دته پورې.